زمونږ زړه چې دی کنه هارت دل دا زمونږ زړه روزانه په 24 घंटों کې 1,00,000 بیټس کوي. څومره؟ یعنی مطلب دا چې زمونږ دا زړه 24 घंटों کې 1,00,000 بیټس کوي. 1,00,000 ځل زمونږ دا زړه چې دی دا درزیږي. دا 1,00,000 ځل په 24 घंटों کې درزیږي مسلسل تھرو لایف ټایم تر څو پورې چې انسان ژوندی دی. دا که انسان ولاړ دی هم دا درزیږي دا بیټس کوي. که انسان ناست دی هم دا زړه په حرکت کېږي. که انسان ګرځي هم دا زړه په حرکت کېږي. دا زړه نه ستړی کېږي. دا نه دمه کوي آرام کوي. که انسان اوده دی هم د زړه به دغه شان په اکټیویټي کې مسلسل روان وي. آیا دا خود به خود داسې کېږي؟ دا د انسان زړه چې دی که نه دا په دې 24 घंटों کې 10,000 لیټر بلډ 10,000 لیټر بلډ زمونږ په دې ټول وجود کې سرکولیټ کوي. زمونږ د ټول وجود ته په 24 घंटों کې دا زمونږ زړه 10,000 لیټر بلډ سپلای کوي. او په څه کې سپلای کوي؟ زمونږ په دې وجود کې په دې باډۍ کې دننه وینز دي رګونه. دومره رګونه دي چې ساینټیسټ وایي دغه وینز که دا موږ رایوځای کړو او ټول د یو بل سره کنیکټ کړو داسې سیده یو لاین کې جوړ کړو نو د دې وینز نه 1,00,000 کیلومتر وینز جوړېږي. مطلب دومره وینز دي دومره رګونه دي زموږ په دې وجود کې په کم کې چې دا زړه د ټول وجود ته 10,000 لیټر خون هره ورځ سپلای کوي. چې دغه وینز موږ رایوځای کړو دا رګونه موږ رایوځای کړو نو د دې نه 1,00,000 کیلومتر جوړېږي. دا روزانه زموږ دا زړه دا اکټیویټي کوي. یوه ورځ نه ده 2 ورځې نه دي هفته نه ده 10 ورځې نه دي میاشت نه ده کال نه دی 15 کاله تر څومره چې د انسان عمر دی روزانه دا زړه لګیا دی دا حرکت کوي او دا بلډ زموږ په وجود کې مسلسل دغه شانته کې چلیږي. ستړی کېږي نه آرام نه کوي. آیا دا خود به خود دا هر څه کېږي؟ د دې نه وروسته یو بل اګزامپل زه تاسو له درکوم. دا خو د هارټ اګزامپل شو. درېیم اګزامپل زه تاسو له درکوم د کډنیز. زموږ په وجود کې کډنیز دي صحیح ده. کډنیز ګردې دا ګردې چې دي زموږ په وجود کې دا روزانه ډیلی په 24 घंटों کې 25 ټایمز ډایلاسیس کوي. 25 ټایم مطلب په شپه ورځ کې زموږ د ګردې چې دي دا 25 ځل ډایلاسیس کوي زموږ د وینې. د یو ډایلاسیس قیمت چې دی په مارکیټ کې نن سبا چې تپوس وکړي نو د 3,000 نه واخله تر د 5,000 روپیز پورې د دې قیمت دی. یعنی مطلب دا چې دا کډنی روزانه زموږ لپاره د 1,00,000 روپو کار مفت کوي په فریو کې بغیر د څه تکلیف نه موږ دا ډایلاسیس کوي. ټیم هم نه اخلي ټیم هم نه ضایع کوي پیسه هم نه ضایع کوي تکلیف نه راکوي. د هسپتال د تلو نه بچ شو د مشینریانو د سرجري د یو څه بل څه نه بچ په مفتو کې دا کار زموږ لپاره کډنی روزانه د 1,00,000 روپو کار کوي. آیا دا خود به خود کېږي که نه څوک شته دی چې دی له دومره د طاقت ورکړي؟ په خپله داسې یو شیز کېدلی شي چې هېڅوک درته ګوتې نه وایي په خپله یو ارګن جوړ شي یا یو انسان جوړ شي او بس یو چیز دی راشي غوښه دی راشي نوک دی راشي ویښته دی راشي بل چیز دی راشي ولې لګي په خپله او په هغه کې دومره پراسس شروع شي او دا د یو مکمل وجود جوړ شي یو مکمل ژوند دی د دې نه جوړ شي او دا بیا دغه شانته کې یو ورځ نه 2 ورځې نه ټول عمر رواني ټرو لایف ټایم. آیا دا پاسبل ده؟ آیا خود به خود دا کېدلی شي؟ معلومیږي داسې چې د دې شاته څوک شته دی چې دا هر څه دومره سیستمیټیکلي دومره ویل ارګنایز په ښایسته طریقه باندې جوړ کړي. د دنیا ټول ساینټیسټ د دنیا ټول ډاکټران د راجمع شي خو که دې زړه کار پرېښوستلو دا فیل شو مکمل نو زه به دې نه څوک کار شروع کړي. که د انسان ګردې فیل شولې دې کار پرېښوستو نو ټول ډاکټران ټول ساینسدانان ترې رايوځای شي هغه یو ګرده جوړوي په خپله تر دې پورې چې د بل ژوندي انسان نه ورته دی اخیستی. نو آیا دا خود به خود کېدلی شي که نه دا څوک کوي؟ د دې نه وروسته یو بل اګزامپل زه په دې خپل وجود کې تاسو له درکوم. هغه اګزامپل دی لنګس. څه شی؟ لنګس کوم ته چې موږ وایو پیپړۍ. دا زموږ په وجود کې چې دا کم پیپړۍ دي کوم ته چې پړکوسان وایو دا پیپړۍ چې دي که نه دا روزانه په 24 घंटों کې موږ له 23,000 ځل څه شی کوي؟ انسپایریشن او ایکسپایریشن کوي. 23,000 ځل دا پیپړۍ دا ساه اخلي او ساه وباسي روزانه 23,000 ځل. په انسپایریشن کې په ساه اخیستلو کې دا لنګس چې دا اکسیجن اخلي او واپس په ایکسپایریشن کې دا کاربن ډای اکساید د وجود نه وباسي. په دې انسپایریشن کې په ساه اخیستلو کې کله چې دا اکسیجن واخلي
نو زمونږ په وجود کې چې څومره سیلز موجود دي هر یو سیل ته دا اکسیجن رسوي. زمونږ په وجود کې سیلز څومره دي؟ زمونږ په وجود کې د ساینټیسټو د وینا مطابق 30 ټریلیون سیل دي. 30 ټریلیون سیلز دي. 30 ټریلیون څومره دي؟ په یو ټریلیون کې 1000 بلین دي. په یو ټریلیون کې 1000 بلین سیلز موجود دي. 1000 بلین سیل په یو ټریلیون کې موجود دي او زموږ په وجود کې تقریبا 30 ټریلیون سیلز موجود دي. نو په انسپایریشن کې په ساه اخیستلو کې دا پیپړي چې دي هر یو سیل ته څه کوي؟ اکسیجن رسوي. آیا دا خود به خود کېدلی شي؟ آیا دا به خپله کېدلی شي؟ دا 1 ټریلیون چې دی که نه دا 30 ټریلیونز او 100 بلینز دا څومره سیلز دي؟ د ساینټیسټو د وینا مطابق د دې د پوهې لپاره ساینسدانان یو اگزامپل ورکوي چې د انګلند په شانته کې 30 ملکونه دي او دغه 30 ملکونه موږ د ونو نه ډک کړه او په هره ونه کې 10,000 پاڼې موجود دي. څومره؟ 10,000 دي. نو دغه ټولې پاڼې چې موږ را یو ځای کړو د دې نه دا فکر جوړېږي. مطلب دا چې زموږ په وجود کې دومره سیلز دي او دې دومره سیلز ته دا زموږ لنګس چې دی که نه هر یو سیل ته اکسیجن رسوي په ساه اخیستلو کې. او هر یو سیل چې دی دا ځان له یو پرفیکټ فیکټري ده. په هر یو سیل کې خپل یو پاور جنریشن سیستم لګېدلی چې هغه خپل خوراک په خپله تیاروي. دې هر یو سیل ته زموږ دا لنګس چې دی که نه اکسیجن رسوي. آیا دا خود به خود کېږي؟ که نه څوک داسې شته دی چې دا هر څه سنبال کړي په خپل لاسو کې اخیست؟ سوچ پکار دی. انسان د سوچ پکار دی چې دا هر څه خود به خود کېدلی شي. او تاسو ته ما وویل دا یوه ورځ نه، دا 2 ورځې نه، دا هفته نه، دا میاشت نه، دا کال نه، دا 15 کاله نه، دا مسلسل ترو لایف ټایم اکټیویټي څومره چې د انسان عمر دی دا پروسس ټول روان دی. زړه هم دغه شانته کې مسلسل روان دی، په حرکت کې دی، نه سټاپ کېږي. دا کډنیز چې دي دا مسلسل دغه شانته کې روان دي، په حرکت کې نه سټاپ کېږي. د دې نه علاوه دا لنګس چې دي دا روان دي مسلسل، دا خپل فنکشن نه سټاپ کوي، مسلسل ترو لایف ټایم اکټیویټیز دا روان او کېږي. نو آیا دا خود به خود کېدلی شي؟ آیا دا په خپله چې څوک یې کنټرول کوي؟ نه، دا کېدلی شي. عقلمن سړی په دې باندې سوچ وکړي معلومیږي داسې چې د دې شاته یو قوت شته، یو فورس، یو طاقت شته دی، یو سوپر پاور کنټرولینګ اتھارټي داسې څوک شته دی چې دا هر څه سنبالوي. دا په خپله نه کېږي. په خپله به داسې زه تاسو ته اګزامپل درکړم. دا مارکر دی، دا مادي چې ته وزار کړو، دا په خپله داسې کېدلی شي چې دا مارکر په خپله راوچت شي، دا سر ترې لرې شي او د وایټ بورډ له راشي او لیکل شروع کړي. په خپله کېدلی شي. آیا دا په خپله دا لیکل کولی شي؟ که دا زه چاته ویم هغه به وایي چې دا ته څه د مېنټلانو خبرې کوې په خپله. نو چې په خپله یو مارکر لیکل نشي کولی نو دا دومره کمپلیکس سیستم زموږ په دې وجود کې چې دا مسلسل روان دی، دا په خپله خود به خود کېدلی شي؟ سوچ وکړئ، سوچ. د دې نه وروسته یو بل اګزامپل زه تاسو ته درکوم. زموږ په دې وجود کې آی د آی سترګه کوم ته چې آنک ویلی کېږي، صحیح ده؟ دا آنک دا سترګه چې ده که نه زموږ دا سترګه دا په 24 غنټو کې تقریبا 15,000 ځل بلینکینګ کوي. بلینکینګ پېژنئ؟ رپېږي، پړقېږي، بند او کړه کېږي. 15,000 په 24 غنټو کې. دا سترګې په شانته کې یو نازک ارګن، انتهایي نازک ارګن دی. 15,000 ځل دا بندېږي او کړاوېږي، موږ ته څه تکلیف نه محسوسېږي، دا خوږېږي نه، دا ستړی کېږي نه، دا نه کېږي چې یاره ما سترګه بنده کړه وکړه ستړی شو. مسلسل نازک ارګن دی. 15,000 ځل دا په 24 غنټو کې دا بندېږي او کړاوېږي. نو که زه تاسو ته ویم دا زما لاس دی، خو که دا لاس ما 15,000 ځل داسې په دې بل لاس باندې سولاوه کېدای شي چې د دې نه زه پوټکي واړم. خو دا سترګه 15,000 ځل بلینکینګ کوي په 24 غنټو کې، خو دا خوږېږي نه. دا ولې؟ په دې کې داسې یو لیکوډ موجود دی چې هغه دا سترګه د خوږېدلو نه او د زخمي کېدلو نه بچ کوي. هغه لیکوډ په بالکل اپټیمم مقدار باندې دې ته راځي. که چېرته دغه لیکوډ سیوا شي نو څه کېږي؟ هغه د اوښکو په شکل کې بهر ته راوځي. آیا دا خود به خود دا سیستم جوړ شوی دی، داسې په ښایسته طریقه باندې ارګنایز شوی دی، دومره ښایسته فنکشن کوي، په دې کې څه ډسټربنس نه راځي؟ عقلمن سړی دی په دې باندې سوچ وکړي. ښه، د دې نه وروسته زه بل اګزامپل تاسو ته درکوم. مثال زموږ په دې وجود کې نیلز دي. نیلز کوم ته چې موږ نوکان و ناخن، یار زموږ په دې وجود کې د غوښې نه نوکان سخت څیزونه دي دا راوځي، غټېږي، موږ یې واړه کړو بیا خوږېږي نه. زموږ د دې غوښې نه ویښته راوځي. یار انسان حیرانه شي. د دې غوښې نه په دې غوښه کې غاښ راخېږي، غاښ. بیا دې سیستم ته ګوره چې زموږ ویښته غټېږي، نوکان غټېږي، دا موږ کټ کوو.
خو دا غاښ د یو لیمټ پورې غټ شي، یو حده پورې غټ شي، بیا دا نور نه غټېږي. که چېرته دا دغه شانته کې غټېدلی او دا مونږ ټول عمر کټ کولی، د دې به څومره تکلیف و. نو په دې باندې سوچ پکار دی. آیا دا شیزونه په خپله کېږي؟ نو که د یو هوښیار سړي نه تپوس وکړي، د یو عقلمند سړي نه تپوس وکړي چې دا شیزونه په خپله کېږي، نو هغه به چېرته هم ونه وایي چې په خپله کېږي. یعنې مطلب دا دی، داسې معلومیږي چې د دې شاته څوک داسې یو قوت شته دی چې دا هر څه دومره په ښایسته طریقې باندې چلوي او دا هر څه روان دي. یو کنټرولینګ اتھارټي څوک شته دی، یو سوپر پاور کنټرولینګ اتھارټي شته دی چې دا هر څه په خپل لاس کې اخیستي او کنټرول کوي. د دې نه وروسته یو بل اگزامپل زه تاسو ته درکوم. زموږ په دې وجود کې یو بل کمپلیکس ارګن دی، انتهایي پیچیده، چې هغه ته ویل کېږي برین، دماغ. په دې باندې موږ خبره وکړه. دا زموږ دماغ چې دی کنه، دماغ د ساینټیسټو د وینا مطابق په دې دماغ کې 10 ارب سیلز دي. 10 ارب سیلز، دومره بلاشي سیلونه زموږ په دې دماغ کې دننه موجود دي. زموږ په دې دماغ کې دننه 100 ټریلیون کنیکشنز دي. 100 ټریلیون کنیکشنز. 100 ټریلیون کنیکشن. په دې کې که یو کنیکشن هم خراب شو، زموږ په وجود کې به څه نقص راوځي. که یو کنیکشن هم خراب شو، یا به زموږ د سترګو نظر خرابېږي، یا د غوږونو اورېدل خرابېږي، یا د پوزې سمیل بوی کول، په دې کې به نقص راوځي، یا به د خبرو کې، یا به نور په وجود کې څه نقص راښکاره کېږي. دا د دماغ کنیکشن دي. خلک وایي که نه یاره وایي تار دې کټ دی. دغه تار څه شی دی؟ دا 100 ټریلیون کنیکشن. او 100 ټریلیون څومره دي؟ 100 ټریلیون څومره دي؟ تاسو ته چې ما وختي د انګلینډ په شانته کې ملک اگزامپل درکړو چې د دې په شان 30 ملکونه شي او دا ټول د ونو نه ډک شي او په هر ونه کې 10,000 پاڼې موجود دي، دا ټولې چې را یو ځای کې د دې نه دومره غټ فکر جوړېږي. دومره زموږ صرف او صرف په دې دماغ کې کنیکشن دي، وړې وړې نري نري تارونه، دومره کنیکشن دي. په یو منټ کې زموږ په دې برین کې 10 لاک چین ریاکشن کېږي. 10 لاک چین ریاکشن په یو منټ کې زموږ په دې دماغ کې کېږي. څومره کمپلیکس ارګن دی، وړوکی ارګن دی خو څومره کمپلیکس دی، څومره ډېر څه پکې دي، څومره کنیکشن پکې دي، څومره سیلز پکې دي. دا په یو ښایسته طریقې باندې کار کوي چې په دې کې معمولي برخه هم راغلی زموږ په وجود کې تاسو ته ما وویل څه نقص به راوځي. یعنې مطلب تاسو ته ما وویل 100 ټریلیون کنیکشن دي، خو په دې کنیکشنو کې یو کنیکشن هم خراب شو نو څه فرق به راوځي. خلک وایي که نه وایي تار یې کټ دی یو. نو تار چې دی که نه، تار واقعي د ځینې خلکو تار کټي. تار یې څنګه کټي؟ ګډې وړې وایي، اخوا دې خوا وایي، وایي یاره خدای نشته، الله نشته، هغه د الله د ذات نه منکر. د دغه سړي تار کټ دی که نه، د ده عقل، د ده ذهن کار نه کوي، د ده اوس کنیکشن فیل دی. که د ده ذهن کار کولی، ده به ویلی چې یار زما د وجود ته سوچ وکړه، زما په دې وجود کې دومره هر څه روان دي، دومره په ښایسته طریقې باندې، دومره په منظم انداز کې، دومره په ارګنایز طریقه باندې ترو لایف ټایم مسلسل، او دا سیستم چې دی دا نه ودرېږي. دا خو څوک چلوي که نه؟ هغه وایي نه دا په خپله روان دي. معلومیږي دا چې د دې سړي د دماغ کنیکشن کټ دی. د دې نه وروسته یو اگزامپل تاسو ته زه بل درکوم. هغه اگزامپل چې دی ریپروډکشن. ریپروډکشن زموږ په وجود کې هغه یو سیستم دی، هغه یو نظام دی چې په دې باندې انسان خپل نسل مخکې بړاوی، بچي راوړل. دا یو ډېر عجیبه نظام دی، ډېر زیات عجیبه دی. که په دې باندې موږ خبره شروع کړه، انسان چې دی که نه، انسان دا د سپرم په یو قطره کې، په یو ډراپ آف سپرم کې تقریبا 1 کروڑ 20 لاک سپرمز څه کوي؟ ریلیز کوي. په یو قطره سپرم کې انسان 1 کروڑ 20 لاک سپرم سیکریټ کوي. دغه 1 کروڑ 20 لاک سپرم چې دی که نه، دا په دې کې هر یو سپرم د دې طاقت لري چې هغه یو ماشوم، یو انسان پیدا کړي. خو پیدا کېږي څومره؟ 1 2 3 4 داسې په دې فګر کې پیدا کېږي. تاسو سوچ وکړئ که چېرته د دې نه 1 کروڑ 20 لاک انسانان په خېټه کې، د مور په خېټه کې پیدا کېدلی نو څه حال و؟ خو پیدا کېږي څومره؟ دا په لاره باندې روان وي. په دې باندې خبره موږ نه کوو. دا د څومره سختو لارو نه، څومره مشکلاتو نه تېرېږي دا سپرم رواني، او په خېټه کې، په یوټرس کې دا ایک ته ځان رسوي، فرټلایزیشن هلته سټارټ کوي، پریګننسي کېږي. څومره مشکل لارو نه تېرېږي. تاسو په یوټیوب باندې بیا دا کتلی شئ. په دې سپرم کې تاسو چېرته په دې کې داسې په دغه اوبو کې، په دغه قطره کې تاسو لیدلي دي چې په دې کې څه شي چې د دې نه دومره غټ پټ انسان جوړېږي، دومره قیمتي انسان ته جوړېږي؟ تاسو چېرته سوچ کړی؟ په دې کې داسې څه شی دی چې د انسان ویښته ته جوړ شي؟ تاسو کې داسې څه لیدلي؟
داسې په دې کې تاسو څه شی لیدلي چې انسان نوکان پې جوړ شي، انسان غوږونه، پوزې، غاښونه غټ پټ انسان د دې نه جوړ شي. څومره عجیبه نظام دی یار، انسان حیران شي. آیا دا خود به خود کېدلی شي که نه؟ په دې کې دا دومره طاقت او دا هر څه چې دی دا چا ایښودی دی. په خپله که یو سړی ووایي چې یو چیز تاسو ته ما د مارکر اګزامپل درکړو، په خپله باندې هېڅ هم نشي کېدلی. معلومیږي داسې چې څوک شته دی چې دا هر څه کنټرول کوي او د هر څه کې دومره طاقت یې ښه دی او دومره په ښایسته سیستمېټیکلي دا هر څه روان دي او دا دنیا دغه شانته کې چلېږي. د دې ټولې دنیا خلک د رايوځای شي او هغه د یو انسان جوړ کړي. د دې ټولې دنیا ساینټسټ ډاکټرز دا د رايوځای شي او هغه د یو انسان جوړ کړي. ځکه د بایولوژي په منلو شوو لاس کې کوم چې ټروت فیکټ حقیقت ته رسېدلي دي چې هغه نه څوک انکار نشي کولی، هغه کې یو لا دا هم ده چې لیوینګ سیل کین نایدر بی کریټډ فرام نان لیوینګ سورس. یو لیوینګ سیل چې دی، یو زنده سر چې دی، یو ژوندی څیز دا د یو نان لیوینګ سورس نه نشي پیدا کېدلی. دا به خامخا د ژوندي نه پیدا کېږي. که څوک بلډ چاله ورکوي دا به د ژوندي انسان نه اخلي، که کډنیز ورکوي که نه دا به ژوندی ورکوي. نو د دې ټول ډسکشن نه زما مقصد دا دی، خلاصه دا دی چې یو سوپر پاور کنټرولینګ اتارټي داسې څوک شته دی چې هغه زموږ په دې وجود کې دا سم روان دي، دا هر څه کنټرول کوي او هغه سوپر پاور کنټرولینګ اتارټي څوک ده؟ هغه دی الله. داسې یو ذات چې دا هر څه کنټرول کړي په خپل لاسو کې اخیستی. بعضې خلک زموږ ځینې ملګري ایتیسټ ملحدین هغه راپاڅېږي، هغه د الله د ذات نه انکار کوي، و یاره د انسان خود به خود پیدا شوی دی، د شادو نه پیدا شوی دی. ښه شادو څنګه پیدا شوی دی؟ هغه نه ځان له بل څه خبرې کوي. دا دومره غټ کائنات، دا انور، دا ستوري، دا په خپل ټیم چې راخېږي او په خپل ټیم باندې پرېوځي، دا سپوږمۍ چې په خپل، دا څوک؟ آیا دا په خپله کېدلی شي؟ د نیوټن لا خو دا وایي چې په خپله هېڅ هم نشي کېدلی، څوک وایي چې په دې باندې یو ایکسټرنل فورس نه لګېدلی قوت. دلته د نیوټن د لام بیا وایلیشن کېږي. په خپله خو یو څیز په خپله خو دا ځمکه هم نشي تاوېدلی. دا انور، دا سپوږمۍ، دا ستوري، دا ګلیکسي کهکشان، دا غټ غټ چې په دې سپیس کې بره په خلاو کې ګرځي، په کروڑاو په ارباو په تعداد کې، دا خود به خود روان دي. آیا دا سبا کېږي او دا بېګا کېږي؟ دا ورځې بدلېږي، دا ماښام شي، دا ورځ شي، دا په خپله کېږي. دا دومره غټ غټ غرونه، دا دومره غټې غټې ځمکې چې خورېږي، دا اسمانونه، دا ورېځې، دا بارانونه، دا طوفانونه، آیا دا په خپله راځي؟ عقلمند سړی په دې باندې سوچ وکړي. آیا دا په خپله پاسېبل ده؟ د دې لپاره د پوهې لپاره زه یو اگزامپل تاسو ته درکوم. د امام ابو حنیفه صاحب سره یو ځل د یو ملحد یو ایتیسټ ډیبیټ و، مناظره وه. مناظره په دې موضوع باندې وه چې ملحد ویل چې دا سیستم، دا نظام، دا کائنات چې دا په خپله باندې روان دی، دا الله نشته، دا په خپله بس یو نظام دی چلیږي، څوک مري او څوک پیدا کېږي او بس دا هر څه په خپله باندې جوړ شوي دي. امام صاحب ویل چې نه، الله شته، داسې یو ذات دی چې هغه د هر څه کنټرول کړي دي او دا هغه چلوي. نو په دې ډیبیټ دې موضوع باندې مناظره کېښودل شوه. د دې لپاره د ورځې او د ځای تعین وشو، فیصله وشوه چې په پلاني ورځ په پلاني ټایم کې او په پلاني وخت کې به په دې موضوع باندې د امام صاحب د یو ملحد سره مناظره وي. چې کله هغه ورځ راغله نو هغه ملحد هغه خپل ځای ته په خپل ټایم باندې رسېدلی او امام صاحب لیټ هغه رانغی. نو دې ملحد د ایتیسټ ویل چې د دهري ویل چې یاره دغه د امام صاحب رانغی او بس ما وګټله. لیټ ټایم کې امام ابو حنیفه صاحب راورسېدو. د ملحد ته تپوس وکړه، د دهري ته تپوس وکړه چې ولې لیټ شوې، ته خپل ټایم باندې رانغلې، تا خو وعده خلافي وکړه. نو امام صاحب ورته وایي چې یاره دریابو، اوبه وې، سیند او په هغه زه نه شوم راپورې وتلی. خان ویل څنګه رانې؟ ویل بس هغه ته ما انتظار کوه، په دې کې داسې کار وشو چې یوه ونه د دریاب په غاړه باندې ولاړه وه، هغه په خپله باندې اره راله او کټ شوه. چې کټ شوله بیا اره شوله، بیا ترې تختې په خپله جوړې شولې، په خپله بیا چې دی میخونه راله او څټک راله، یوه تخته په بله پسې لګېدله او بس یو کښتۍ ته جوړه شوله. چې کښتۍ جوړه شوله زه ور وختلم او راپورې وتلم راغلم. دهري چې و هغه ملحد چې و خو وخندل، ویل مینټل دی سړی، ویل دا څه وایي؟ په خپله باندې کښتۍ جوړه شوه، په خپله ونه اره شوله، په خپله باندې دا څه وشو، ویل دا دی څه وایي؟ امام صاحب ورته ویل زما مقصد دا دی چې څنګه یو کښتۍ، ته یو کښتۍ نه منې زما څخه چې کښتۍ په خپله باندې جوړه شوه، په خپله باندې اره شوه، را روانه شوله، زه پکې کېناستلم، نو ته دا دومره کائنات زه ستاسو څنګه ومنم؟ دا دومره انسانان چې دا روان دي، دا چلېږي او دا په خپله دا یو دومره غټ نظام روان دی، دا ته څنګه منې چې دا په خپله روان دی؟ دا کوم عقل دی چې کښتۍ نه منې، دا دومره غټ نظام منې چې دا په خپله روان دی؟ نو زما دغه ملګرو ته کوم چې د ایتیزم شکار شوي، کوم چې د الحاد شکار شوي دي، دیو ته زما دا خواست دی که ستاسو نه الله ورک شوي، تاسو الله پېژندل غواړئ، نو تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ.
په دې خپل وجود کې به تاسو ته بې شماره دلایل ښکاره شي چې الله شته. یقینا الله ډېر نږدې دی خو موږ د کتلو او موږ د پېژندلو کوشش نه دی کړی. ډېر نږدې دی الله. په دې خپل وجود کې به بې شماره دلایل موږ ته ښکاره شي چې الله تعالی شته دی. په دې ماحول کې، په دې کائناتو کې، په دې دنیا کې، په دې نور کې سوچ وکړئ، په دې ستورو کې سوچ وکړئ، په دې سبا او بېګا، په دې شپه او په دې ورځ کې سوچ وکړئ. تاسو به الله وپېژنئ، تاسو به الله پیدا کړئ. خو موږ سوچ نه کوو. موږ چېرته د الله د پیدا کولو کوشش نه دی کړی. یقینا د عقل والو دپاره بې شماره دلایل دي په دې کائناتو کې. الله تعالی وایي تاسو سوچ وکړئ، په دې کائناتو کې سوچ وکړئ. الله وایي تاسو په دې اوښانو کې سوچ وکړئ چې دا اوښان ما څنګه پیدا کړي. تاسو په دې زنده سرو، په دې ونو کې، په دې بوټو کې، په دې انسانانو کې، په دې ځناورو کې، په دې مخلوقاتو دې ټولو کې سوچ وکړئ. تاسو ته به الله نه ورکېږي، تاسو ته به الله راپیدا شي. دا څنګه پاسبل ده چې دا دومره کائنات په خپله باندې چلېږي؟ یو عقلمند سړی دی په دې باندې سوچ وکړي او بیا دې ووایي چې یاره او واقعي دا پاسبل ده چې دا کائنات او دا نظام په خپله روان دی. په خپله خو هېڅ هم نه کېږي. دا خو د ساینس هم وایلیشن دی، د ساینس هم خلاف ورزي، د ساینس هم دا نه وایي چې یعنې دا هر څه په خپله روان دي. د دې شاته څوک شته چې دا هر څه چلوي، دا هر څه کنټرول کوي، دا هر څه د هغه په لاس کې وي. هغه فورس، هغه قوت څوک دی؟ هغه الله دی. که څوک وایي چې نه الله نه دی او دا الله نه دي سنبال کړي او الله په خپلو لاس کې نه دی اخیستی، د دغه خلکو نه زما یو کوېسچن دی، د هغه کوېسچن جواب دې ماله راکړي چې دا هر څه چې الله نه دي دا چا سنبال کړي، دا د چا په قوت او په لاس کې روان دي؟ په خپله خو ساینس وایي چې نه کېږي، په خپله خو دا شیزونه نه کېږي. د دغه خلکو نه زما دا یو کوېسچن دی. موږ وایو چې الله کړي، تاسو الله نه منئ. د دغه خلکو نه زه دا کوېسچن کوم چې دا دومره هر څه چې کېږي زموږ په دې وجود کې دي او که زموږ د دې وجود نه بهر په دې کائناتو کې دي، دا هر څه څوک کوي؟ ساینس وایي چې په خپله نه کېږي. چې په خپله نه کېږي نو جواب دی بیا تاسو کوئ چې دا څوک دی.